کلونه وړاندې په ملي پولیسو کې دنده لرله خو اوس یې یوازې انځورونه او یادونه شته او بس او کورنۍ په خورا سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. ګل کتاب 15 کاله وړاندې د ملي پولیسو په لیکو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی خو تر اوسه یې حکومت او چارواکو د کورنۍ هیڅ پوښتنه نه ده کړې. په هیواد کې د شهیدانو د اونۍ لمانځنه کیږي خو د ډیرو په وینا پکې هغوی ستایل کیږي چې ورثه یې زور او زر لري او هغه شهیدان چې رښتیا د ستاینې وړ دي د هغوی نوم هم نه اخیستل کیږي. له دغې ډلې یوه د ګل کتاب مور ده چې په اوښلنو سترګو ژبه په ګیلو پرانیزي. چې دا شهید شوی ده او دا وفات شوی ده نو شکر الحمدلله په خپلې خاورې سر ورکړی، د خپلې خاورې په خدمت کې مړ ده. خو زمونږ په دې حکومت نه زما ډېره دغه غټه ګیله ده چې ډېر خلک شهیدان شوي دي خو ولې بیرته په ماشومه په بني ادم باندې خو رحم شته که دې حکومت ما سره دومره امداد نه دی کړی، دومره رحم یې په موږ نه دی کړی چې دا یتیمان او داسې اثر یې کونډې پاتې شوې. دغه مورکۍ ګیلمنه ده وایي هغه څوک باید وستایل شي چې په رښتینې ډول په وطن او خاوره خپل سر قربان کړی وي. خو دا زامن چې زموږ مړه شوي دي او دا په دې خپلې خاورې سر ورکړی باید چې دا هم ومانځل شي او دا هم په دې شهیدانو کې یاد شي او ومانځل شي که نه. شهیدان دي د دوی پوښتنه وشي، د دوی عکسونه ښکاره شي، د دوی د عزت ځای ښکاره شي که نه. دا یوازې د ګل کتاب کورنۍ نه ده چې د ده له مرګ وروسته یې کورنۍ او ماشومان په سختو شرایطو کې ژوند تیروي بلکې دې ته ورته لسګونه داسې کورنۍ شته چې د خپلو بچو جدایي آرام ته نه پرېږدي او ان ځینې په خیمو کې ژوند تیروي. د یادولو وړ ده چې په هیواد کې هر کال دا اونۍ د شهید د اونۍ په توګه لمانځل کیږي خو په دغو لمانځغونډو کې تر دا دمه هر کال د هغو څو محدودو کسانو پر یادونه بس نه کیږي چې بچي د زور او زر خاوندان دي. فقیر محمد فقیرزی، انعکاس رادیو تلویزیون، ننګرهار.